سلام، وخت مو په خیر. له کابل وخت څخه د اونۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حنیفه علي خیل یم. په کابل کې د 10,000 سوالګرو راټولول. د افغانستان د اسلامي امارت له اقتصادي معاونیت څخه باختر اژانس ته په رسېدلي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د راټول شوو سوالګرو له جملې څخه 12,495 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 5,289 تنه مستحقې او 6,080 تنه نورې حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. ننګرهار کې د اسلامي پولیسو له ښوونیز مرکز څخه د سلګونو پولیسو فارغېدل. په ننګرهار کې د ختیځون د اسلامي پولیس له ښوونیز مرکز څخه 380 تنه له نظامي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شول. د پکتیا امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز ښرنه کې 2 تنه د جالکارۍ په تور نیولي دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت اسلامي امارت ته د 288 افغان بندیانو د سپارلو خبرداری ورکړی. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد وایي چې د هرات اسلام قلعه بندر له لارې 288 تنه افغان بندیان چې په ایران هیواد کې بندیان ول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو او پریکړو په پایله کې حکومت ته وسپارل شول. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه. ښاد او بریالي اوسئ.